کله چې د شپېلې والے کېږي په دې ټیم کې به الله رب العالمین و زلزله راولي په خلکو باندې. قرآن کې الله وایي اذا زلزلت الارض زلزالها، وایي د ځمکه به یوه جړق وایي د ځمکه به وخوځېږي په خوځولو سره، او داسې به د دې خوځولي چې یوه عجیبه زلزله به یې داسې زلزله مخکې هم ده راغلې په دې انسانانو باندې. واخرجت الارض اثقالها، د دې زلزلې سره به د ځمکه د خپل بوجونه راوباسي، دا کوم مړي چې دي دا به راوباسي، او زلزله به شروع شي په دې انسانانو باندې. او سورة الحج کې الله رب العالمین وایي اے خلقو اتقوا ربکم، د خپل رب نه ویریږئ، ان زلزلة الساعة شیء عظیم، د قیامت زلزله چې ده ګوره دا یو ناشنا لوی شی دی، دا یو لوی کار دی ګوره. او کله چې دا زلزله شروع کېږي او دا قیامت راځي، یوم ترونها تذهل كل مرضعه، الله وایي د قیامت په ورځ به هر هغه فی ورکوونکې ښځه د خپل بچي نه به غافله شي. په عرب او عادت کې کومه ښځه چې خپل بچي ته تی ورکوي، د تی په ورکولو کې د دې مور شفقت په دې بچي باندې ډېر زیاتې. نو چې کله د قیامت دا هنګامه شروع کېږي، دغه ښځه به د دې بچي نه غافله شي. وتضع كل ذات حمل حملها، کله چې د قیامت د حالت شروع کېږي نو په دغه ټیم کې داسې سخت هیبت دی چې د کومو زنانو په ګېړو باندې حملونه دي، دا حملونه به وغورځي، دا رګونه به څه شي، داسې هیبت دی. او بیا الله وایي وترى الناس سکارا، ته به دا خلک وینې چې نشه دي دا خلک. الله وایي وما هم بسکارا، دې خلکو د نشې کوم اسباب نه دي استعمال کړي، څه د وجې نه به دې خلکو باندې داسې نشئ. ولکن عذاب الله شدید، د الله عذاب ډېر سخت دی، د وجې نه به دې خلکو باندې داسې نشه به راشي. ډېر سخت هیبت دی او ډېر سخت حالت دی چې په موږ او تاسې باندې را روان دي، خو لیکن موږ او تاسې د دې نه غافل یو. بل ذکر الله وایي فاذا نفخ في الصور فلا انصاب بينهم، الله وایي کله چې په دې شپېلۍ کې بوکې وشي نو په دغه ورځ باندې بې نسبونه چاته پیدا نه ورکوي. څوک به چاته نه وایي چې ته د چا زوی، ته د کوم نسب یې، او نه به د یو بل نه تپوس کوي، ولا یتساءلون، نه به د یو بل نه تپوس کوي چې یاره ته د کوم زوی او ته د کوم نسب والی. دا تپوسونه به د قیامت پر رسول نشي کولی چې کله قیامت قایمیږي. نو هغه بچي چې پلار ولا د دنیا د وجې نه د آخرت یې تباه کړی و او په دنیا کې ولا حرامې کړې وي، هغه بچي به دا نه پېژني، هغه به دې ته پلار نه وایي. فلا انصاب بینهم، نسبونه به په دغه ورځ باندې څه پیدا نه ورکوي. نو انسانانو په دغه ورځ باندې افسوسونه کوي، ارمانونه به کوي، خو لیکن به پیدا نه ورکوي. او قرآن کې الله وایي کله چې دا قیامت قایمیږي وحملت الارض والجبال، دا ځمکه به پورته شي، دا ځمکه او دا غرونه فدکتا دکتا واحده، دا به داسې وټکولی شي، دا ځمکه به پورته شي او دا غرونه دا به داسې وټکولی شي، او دا انسانان دا په داسې حالت کې چې دا زړونه به د خپلو ځایونو نه راخوځېدلي او دا زړونه به دې مرو ته رارسېدلي. وبلغت القلوب الحناجر، الله قرآن کې وایي چې دا زړونه به دې مرو ته رارسېدلي، نږدې چې دا زړونه یې بار ته راولېږي. او وانشقت السما، دا اسمان به په دغه ورځ باندې وشکېږي او دا به په دغه ورځ باندې کمزوری او کدهن د تیلو په شان به نری، دا اسمان به وشکېږي. نو دا د قیامت څه حالات دي، دا به موږ او تاسې باندې راتلونکي دي، اسمانونه به راوشکېږي. قرآن کې الله وایي وجاء ربک، په دغه ټیم کې به الله رب العالمین راشي میدان د حشر ته، او ملایکې به راشي صفا صفا، ملایکې به داسې صفونه صفونه را روانې میدان د حشر ته، او د دې انسانانو حشر به کېږي او دې قیامت ته به د انسانان راټولېږي. الله وایي یومئذ تعرضون، په دغه ورځ به الله رب العالمین وایي تاسو الله رب العالمین ته پیش شئ، لا تخفى منکم خافیه، تاسو نه ګوره هېڅوک نشي پټېدلی. یومئذ تعرضون، په دې ټوله دنیا کې چې کوم خلک دي او په دې ناس مجلس کې دا کوم خلک دي، که په دې کې وړوکی دی او که ځوان دی او که سپین ږیری دی، په موږ کې هر یو به د دې قیامت ورځې ته ورشو، یو موږ نشي پټېدلی او نشي ورکېدلی د الله رب العالمین نه، او د الله مخې ته به ورځو، او داسې حالت کې به ورځو چې جامې به م نه وي، بربنډ به وو، په خیب لخپۍ به وو، ناسونته به وو، او د الله رب العالمین مخې ته به ور روان یو. عائشې رضی الله عنها تپوس وکړو چې د نبي صلی الله علیه وسلم بیبي وه، و یا رسول الله الرجال والنساء، په میدان د حشر کې به دا سړي او دا زنانه شریک ولاړي او جامې به م نه وي، یو بل ته به نه ګوري. چې یا بنت صدیق د صدیق لوري الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، ای عائشې خبره ګوره د دې نه بار ده، څوک دا اختیار نه لري او په دې سوچ کې به نه وي چې یو کس د بل عورت ته وګوري. خبره وایي ډېره سخته ده.